بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي للحق والماحي للباطل، وعلى آله وأصحابه الذين هم بارزوا بالإسلام على خلاف ما عليه الضالون. اما بعد، ځینې یهودو یو نوی شرارت او یو نوی فساد جوړ کړی و چې کله به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلل، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به یې په راعنا باندې خطاب کوه، او د راعنا معنا په عبراني ژبه کې یو قسم خیرې او یو قسم بددعایي وه، لکن په عربي ژبه کې به د دې معنا دا وه چې زموږ د ښېګړې خیال ساته. نو هغه څوک چې په عربي ژبه باندې پوهېدل، نو د یهودو په دې شرارت باندې نه پوهېدل چې د دوی مطلب په راعنا سره څه شی دی. نو ځینې مسلمانانو به هم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په راعنا باندې خطاب کوه. نو یهود به چې کله خپل منځ کې کښېناستل، نو خندل به یې او دا به یې چې تر اوسه پورې خو به موږ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په پټه بد ویل، او اوس په ښکاره داسې بد ویلو چانس او چل موږ ته په لاس راغی چې په دې کې مسلمانان موږ سره هم شریک شول. نو د دې ګنجایش ختمولو دپاره مسلمانانو ته الله رب العزت خطاب وکړ، ورته یې فرمایل: یا ایها الذین آمنو، ای هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړئ، لا تقولو تاسو مه وایئ راعنا، چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کینئ، نو تاسو پیغمبر علیه السلام ته راعنا مه وایئ، بلکې د راعنا په ځای داسې ووایئ وقولو انظرنا، داسې وایئ چې انظرنا، یعنې د راعنا په ځای تاسو لفظ او کلمه د انظرنا استعمال کړئ. واسمعو، او تاسو واورئ، وللکافرین عذاب علیم، د کافرانو لپاره سخت دردناک عذاب دی. نو یهود کافر دي، په خپل دې خبره کې چې راعنا وایي هغوی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو قسم خیرې کوي. نو تاسو راعنا لفظ مه استعمالوئ، بلکې انظرنا ووایئ چې پیغمبره په موږ باندې نظر وکړه. نو چونکې یهود کافر دي او د کافرو لپاره دردناکه او سخت عذاب دی. ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نبی علیه الصلاة والسلام سره چې د یهودو کومه سلوک و، هغه په مخکې آیت کې بیان شو. اوس الله رب العزت په دې آیت کې د یهودو سلوک او د یهودو رفتار د مسلمانانو سره بیانوي چې بعضې یهودانو مسلمانانو ته دا ویل چې الله رب العزت باندې قسم چې موږ د زړه نه ستاسو خیر خوایو، او یهودو به دا ویل چې موږ په شوق سره دا خوښوو که تاسو ته دینی احکام زموږ دینی احکامونه غوره درکړي شوي وي، نو موږ به هم قبول کړو، خو څه وکړو چې ستاسو دین زموږ دین نه ښه ثابت نه شو. الله رب العزت د یهودو په دې خبره باندې چې هغوی د مسلمانانو خیرخوا دي رد کوي او د هغوی د خبرې تکذیب کوي. الله رب العزت فرمایي: ما یود الذین کفروا، نه غواړي زړونه د هغه خلکو چې هغوی کافران دي، او هغه کافران د چا دي؟ من اهل الکتاب، د اهل کتابونه چې یهود دي. ولا المشرکین، همدارنګه نه غواړي زړونه د مشرکانو ان ینزل علیکم من خیر، دا نه غواړي چې نازله شي تاسو باندې څه نیکه خبره من ربکم د الله له طرف نه. نه یهود غواړي او نه مشرکین غواړي چې ستاسو رب له طرفه په تاسو باندې کومه نیکه او د خیر خبره نازله شي. لکن الله خپل کار کوي که یهود او مشرکان تاسو سره څومره دښمني وکړي، خو بیا هم الله خپل کار کوي. والله، الله چې دی، یختص برحمته من یشاء، خاص کوي په خپل رحمت سره من یشاء چې څوک وغواړي. والله، او الله رب العزت چې دی، ذو الفضل العظیم، لوی فضل والا دی او ډیر عظیم ذات دی. ما ننسخ من آیت او ننسها،
نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدیر. د قبلې بدلیدلو واقعه چې کله وشوه چې بیت المقدس نه قبله بدله شوه مکې مکرمې طرف ته، نو یهودو او همدارنګه مشرکانو مسلمانانو ته پیغورونه ورکول چې ستاسو دین څنګه دین دی چې د دې ځینې احکام منسوخیږي او د هغه په ځای نور احکام راځي. نو الله رب العزت د دې طعن او د دې اعتراض جواب ورکوي. الله رب العزت فرمایي ما ننسخ من آیت او ننسها، د کوم آیت حکم چې موږ معطل کړو اگر که هغه په قرآن کې او په ذهنونو کې باقی وي، یا دغه آیت بلکل موږ د ذهنونو نه هم وباسو، دا څه د اعتراض خبره نه ده، ځکه چې دې کې هم څه مصلحت وي. هغه مصلحت دا دی چې نأتي بخیر منها، موږ د دغه آیت نه بهتر او مثلها یا هم د دغه آیت په شان باندې د دې په ځای بل آیت راوړو، بل حکم راوړو. ما ننسخ من آیت او ننسها نأتي بخیر منها او مثلها الم تعلم. نو ای اعتراض کوونکیه ولې تا ته معلومه نه ده چې ان الله علی کل شیء قدیر، چې الله رب العزت په هر څه باندې قدرت لري. نو داسې قادر ذات ته د مصلحتونو رعایت کول څه مشکل دي؟ الم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض. همدارنګه تا ته معلومه نه ده چې الله پاک داسې ذات دی چې خاص هم د هغه پادشاهي په آسمانونو او په ځمکې باندې ده، چې کله د هغه د قدرت او سلطنت کې څوک شریک او حصهدار نشته، نو د دې مصلحتونو رعایت کولو سره په دویم حکم ورکولو کې څوک مزاحمت کولی شي د الله. نو غرض دا چې د دویم حکم په تجویز کولو کې هم څه معنی نشته او د دې حکم په جاری کولو کې هم څه معنی نشته. او په دې باندې هم پوه شه چې وما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر، چې ستاسو دپاره د الله رب العزت نه سوا بل څوک یار او مددگار نشته. نو هر کله چې هغه پروردگار مددگار دی، نو په احکامو کې به ضرور د مصلحت رعایت کوي، او چې کله مددگار دی نو په دې احکامو د عمل کولو په وخت به ستاسو د مخالفینو د مزاحمت نه ضرور بچ ساتي. نو مخکې دا حکم و چې مسلمانانو سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیت المقدس طرف ته لمونځ کوه، اما د الله رب العزت حکم راغی چې فولی وجهک شطر المسجد الحرام، تاسو مخ راواړوئ یا ته دې مخ راواړوه طرف د مسجد حرام ته. نو یهودو او ځینې مشرکینو مسلمانانو ته پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته د ځینې احکامو په منسوخ کېدو باندې پیغورونه ورکول. نو الله رب العزت د دې طعن او د دې اعتراض جواب ورکوي چې موږ د کم آیت حکم معطل کړو یا دغه آیت د ذهنونو نه وباسو، نو دا څه د اعتراض خبره نه ده، ځکه چې په دې کې هم څه مصلحت وي. هغه مصلحت دا چې موږ د دغه آیت نه بهتر یا هم د دغه په شان په ځای د دې دویم څیز راوړو. ما ننسخ من آیت او ننسها، هغه څه چې موږ نسخه کړو د یو آیت نه یا یې ویر کړو بلکل د ستاسو ذهنونو نه وباسو، نأتي بخیر منها، د دې نه غوره راوړو او مثلها یا د هغه په شان راوړو. دا څه د اعتراض خبره نه ده. خو یهود چونکې د اسلام او د انسانیت دښمنان ول، د هغوی په زړونو کې د رسول الله مینه د دین مینه اصلا پرته نه وه، نو ځکه به یې دې بېځایه اعتراضونو ته هغوی خپلې خولې او د خپلې ژبې اوږدولې. خو الله رب العزت ځای په ځای په خپل کلام کې د دوی طعن او د دوی اعتراض ته جواب ورکوي. او د دوی د نسخ معنا په لغت کې لرې کول او لیکل دي. په دې د امت د ټولو مفسرینو اتفاق دی چې دې آیت کې د نسخ نه مراد د یو حکم لرې کول یعنی منسوخ کول دي، او په دې وجه د کتاب الله او سنت په اصطلاح کې نسخه د یو حکم په ځای بل حکم جاری کولو ته وایي. نو چې بل حکم جاری کیږي بیا برابره خبره ده چې هغه اولنی حکم بیخي ختم کړی شي یا دا وي چې د هغې په ځای بل عمل وښودلی شي. د نسخې د الله رب العزت په احکامو کې د نسخې حقیقت تاسو ګورئ
د دنیا په حکومتونو او ادارو کې دا مشهوره ده چې یو حکم منسوخ کوي او د هغې په ځای بل حکم جاری کوي. لکن د انسانانو په حکمونو کې نسخه کله دې دپاره کیږي چې اولنی او لومبنی حکم په څه غلط فهمي سره جاری شوی و. وروسته چې کله حقیقت ورته معلوم شه نو هغه اولنی حکم بدل که او وروسته د هغه په ځای بل حکم جاری که. نو د انسانانو په حکمونو کې نسخه کله دې لپاره کیږي چې لومبنی او اول حکم په څه غلط فهمي سره جاری شوی و، نو چې کله حقیقت څرګند شه، حقیقت ورته معلوم شه، نو اول حکم لرې کوي، دویم حکم جاری کوي. او کله په دې وجه کیږي چې څه وخت دا حکم جاری کړی شو د هغه وخت د حالاتو مناسب و او د آینده د حالاتو او واقعاتو اندازه نه وه چې کله حالات بدل شو نو حکم هم بدل کی. دا دواړه صورتونه خو د الله رب العزت په احکامو کې نشي کیدلی چې اول حکم په څه غلط فهمي سره شوی وي نو دویم حکم حقیقت ورته معلوم شي اول حکم بدل کړي. او داسې هم نشي کیدلی چې کله یو حکم جاری شوی وي هغه د دغه وخت او د دغه حالاتو مناسب وي او د آینده واقعاتو او حالاتو اندازه ورته نه وي نو چې حالات بدل شي حکم هم بدل کی. نو دا دواړه صورتونه د الله په احکامو کې نشي کیدی. یو دریم صورت دا هم دی چې حکم ورکوونکي ته او حاکم ته اول نه دا هم معلومه وه چې حالات به بدلیږي او هغه وخت به دا حکم مناسب نه وي بل حکم به مناسب وي. د خپل علم مطابق نن یو حکم ورکه او چې کله حالات بدل شه نو حکم یې هم د خپلې مخکینۍ فیصلې مطابق بدل که. نو د الله رب العزت په حکمونو کې او د هغه په نازل شوو کتابونو کې صرف دغه آخري صورت د نسخې کیدی شي او کیږي چې الله رب العزت په دې باندې عالم و چې حالات به بدلیږي او هغه وخت سره به دا حکم مناسب نه وي بل حکم به مناسب وي. نو د خپل علم مطابق الله نن یو حکم کوي او چې کله حالات بدلیږي نو الله رب العزت هم د خپلې مخکینۍ فیصلې مطابق بیا حکم بدلوي. نو د ټولو انبیا علیهم الصلاة والسلام په زمانه کې همدارنګه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت په زمانه کې ډیر احکام بدل را بدل شوي دي. د صحیح مسلم حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لم تکن نبوة قط الا تناسخت. رسول الله وایي یعنی کله هم یو نبوت نه دی راغلی چې د هغې په حکمونو کې نسخه او رد و بدل نه وي شوی. په مسلمانانو کې د معتزله فرقې ځینې خلکو شاید د دې مخالفینو د طعن نه چې یهودو کومه طعن وارده وه د بچ کېدو دا لاره راویستله چې د الله رب العزت په احکامو کې د نسخ امکان خو شته، د الله رب العزت په احکامو کې د نسخ امکان شته، خو کله دا نسخه واقع نه ده چې یو آیت دې ناسخ شي او بل دې منسوخ شي. دا قول ابو مسلم اصفهاني طرف ته منسوب دی چې زموږ د امت علماو په هغه باندې همیشه رد او انکار کړی دی. علامه آلوسی په خپل تفسیر روح المانی کې لیکي واتفقت أهل الشرائع على جواز النسخ ووقوعه وخالفت اليهود غير العيسوية في جوازه وقالوا يمتنع عقلا وأبو مسلم الأصفهاني في وقوعه فقال إنه وإن جاز عقلا لكنه لم يقع. طول أهل الشرع د نسخ په جواز او وقوع دواړو باندې اتفاق کړی دی. صرف یهودیانو بغیر د عیسویه فرقې نه د نسخ د امکان نه انکار کړی دی او ابو مسلم اصفهاني د وقوع نه انکار کړی دی. هغه وایي چې د الله په حکمونو کې نسخه خو ممکن ده لکن چیرته واقع شوې نه ده. او امام قرطبي رحمه الله په خپل تفسیر احکام القرآن کې لیکي معرفة هذا الباب عقیدة وفائدته عظیمة لا تستغني عن معرفته العلماء ولا ينكره إلا جهلة الأغبياء. د نسخ د باب پیژندنه ډیره ضروري ده او فایده د دې ډیره لویه ده. د دې د پیژندلو نه عالمان بې پروا کیدی نشي او د جاهلانو او د ناپوهو نه سوا د دې نه هیڅوک انکار نشي کولی. او علامه قرطبي یو واقعه هم نقل کوي چې حضرت علي کرم الله وجهه یو ورځ جومات ته تشریف راوړ نو یو سړي وعظ کولو په منبر باندې ختلی و. حضرت علي کرم الله وجهه د خلکو نه پوښتنه وکړه چې دا سړی څه کوي؟ خلکو ورته ویلې چې وعظ و نصیحت کوي. حضرت علي کرم الله وجهه ورته وفرمیل چې دا هیڅ وعظ و نصیحت نه کوي بلکې دا وایي چې زه فلانی د فلاني زوی یم ما وپېژنئ.
بیا حضرت علی کرم الله وجهه هغه سړی راوغوښته او پوښتنه یې وکړه چې ته د قرآن او حدیث ناسخ او منسوخ احکام پیژنې؟ هغه وویل چې زه نه پیژنم. حضرت علی کرم الله وجهه ورته وفرمیل چې زموږ د جومات نه اوځه، آینده کله بیا هم رانشي چې دلته وعظ او نصیحت وکړي. نو د قرآن کریم په آیتونو کې چې کومه نسخه راغلې ده د هغې هم د آخرنۍ صورت ده چې ما تاسو ته بیان که او هغه هم څه مصلحت لپاره. د نسخې په مفهوم کې د متقدمینو او متأخرینو په اصطلاح کې چې کوم فرقونه دي هغه علماو ته معلوم دي. زه نه غواړم چې هغه تاسو ته په تفصیلي توګه بیان کړم. ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ځینې یهودو د عناد په وجه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا ویل چې څنګه په حضرت موسی علیه السلام وسلام باندې یو ځای تورات نازل شوی او هغه د تور غره نه تورات راوړه، نو په تا باندې دې هم دا ټول قرآن یو وار نازل شي او یو وار یې موږ ته راپېښ کړه، بیا به په تا باندې ایمان راوړو. نو الله رب العزت د یهودو په دې خبره باندې رد کوي چې ام تريدون ان تسألوا رسولکم، آیا تاسو دا غواړئ چې د خپل وخت د رسول نه بېځایه درخواستونه او سوالونه وکړئ؟ ام تريدون ان تسألوا رسولکم، آیا تاسو دا غواړئ چې د خپل وخت د رسول نه بېځایه درخواستونه او سوالونه وکړئ؟ دا اراده لرئ؟ کما سئل موسی من قبل، لکه چې سوال کړی شوی و د موسی علیه السلام نه مخکې د دې نه یعنې وړاندې د دې نه. ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل، څوک چې د ایمان راوړلو په ځای د کفر خبرې وکړي بېشکه هغه سړی د نیغې لارې نه لرې شه. ومن یتبدل الکفر، څوک چې کفر واخلي د ایمان په بدله کې، ایمان ورکړي او کفر واخلي، فقد ضل سواء السبیل، نو دا سړی ورک شه د نیغې لارې نه. الله رب العزت د دوی دې سوال ته بېځایه وویل، ځکه چې په هر فعل کې د الله پاک حکمتونه او مصلحتونه جدا جدا وي. بنده ته د دې په تعیین کې او د دې طریقې په تعیین کې څه حق نشته چې ووایي چې دا خبره دې داسې وي یا دا خبره دې داسې وي. هلته د الله رب العزت دا حکمت و چې په حضرت موسی علیه السلام باندې ټول تورات یو وار نازل که، او دلته د الله رب العزت حکمت دا دی چې قرآن کریم په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې په 23 کلونو کې نازلوي. ود کثیر من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. ځینې یهودو شپه ورځ مختلف تدبیرونو سره د دوستی او خیرخواهی په انداز کې د مسلمانانو د اسلام نه د اړولو کوشش کوه. ځینې یهودو به شپه ورځ مختلف تدبیرونه جوړول چې د دوستی په پلمه د خیرخواهی په پلمه مسلمانان د اسلام نه واړوي او په دې کوشش کې خپل ژوند تیروه، او په دې کار کې هغوی ناکامه ول. سره د ناکامي د خپل د دې کار نه منع کېدل، نو الله رب العزت مسلمانانو ته په دې خبرداری ورکړه. ویې فرمیل چې ود کثیر من اهل الکتاب، زړه غواړي د ډېرو اهل کتابو لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، چې څرنګه تاسو وګرځوي د مسلمانېدو نه پس کفر طرف ته. لو یردونکم، چې څنګه وګرځوي تاسو من بعد ایمانکم، ستاسو د مسلمانېدو نه پس کفارا کفر ته، تاسو اوس ایمان راوړئ چې بېرته هم کافر کي. او دا کار چې کوي حسدا من عند انفسهم، دا خپل دلي حسد او هغه حسد چې په زړه کې تاسو سره لري د دې وجې نه کوي. او دا کارم کوي من بعد ما تبین لهم الحق، پس د هغې نه چې ښکاره شوي دي دوی باندې حق، نو فعفو، نو تاسو عفو وکړئ، واصفحو، او په خیال کې مه راوړئ د دوی خبرې، حتی یأتی الله بامره، تر څو چې راولېږي الله خپل حکم. ان الله علی کل شیء قدیر، او الله رب العزت په هر شي باندې قادر دی. او د الله رب العزت حکم دا دی چې د جهاد آیتونه بیا نازل شول چې بیا یهودو سره هماغه قانون وچلولی شو چې د هغو فاسد خلک د هغوی فساد مطابق قتل شول، د وطن نه وشړل شول. واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وما تقدموا لأنفسکم من خیر تجدوه عند الله ان الله بما تعملون بصیر. واقیموا الصلاة، تاسې قایم کړئ منځونه،
وآتوا الزکات او ورکړئ زکات وما تقدموا لانفسکم من خیر او کوم څیز چې مخکې ولیږئ خپل ځان دپاره د نیکي نه من خیر د نیکي نه تجدوه عند الله هغه به بیا مومئ د الله رب العزت څخه ان الله بما تعملون بصیر الله رب العزت په هغه شي باندې چې تاسو عمل کوئ ډېر ښه لیدونکی دی یعنی هر نیک کار چې د خپلې ښېګړې دپاره جمع کړئ چې هغه الله رب العزت چې الله تعالی ته ورسي د هغه به تاسو ته پوره بدله درکوي او هغه به تاسو بیا مومئ ځکه چې الله رب العزت ستاسو ټول کارونه ویني او په هغه باندې ګوري هیڅکله هغه ضایع کیږي نه وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين په دې آیتونو کې الله رب العزت د یهودو او نصاراو په خپلو کې اختلافات او په یو بل باندې د رد کولو چې کوم هغه ضررناک اثرات پیدا کېدل الله رب العزت هغه بیانوي او د دې نه وروسته الله رب العزت بیا د حقیقت اظهار کړی او په دې ټولو واقعاتو کې د مسلمانانو دپاره ډېر اهم هدایت دی چې هغه به تاسو واورئ نو یهودو او نصاراو دواړو د دین اصل حقیقت هیر کړی و او د مذهب په نوم یو قومیت جوړ کړی و او په دوی کې هر یو د خپل قوم د جنتي او مقبول کېدو او د دنیا د ټولو قومونو د دوزخي کېدو او ګمراه کېدو عقیده لرله که یهود ول که نصارا ول هغوی دواړو د خپل د دین اصل حقیقت هیر کړی و د مذهب په نوم یو قومیت جوړ کړی و او یهودو به ویلې چې موږ جنتي یو په دنیا کې چې څونه خلک دي هغه ټول کافران دي نصاراو به دا ویلې چې موږ مسلمان یو موږ جنتي یو چې څونه نور قومونه په دنیا کې ژوند کوي هغه جهنمیان دي نو الله رب العزت د هغو ذکر کوي وقالو لن يدخل الجنه او وایي دوی چې هرګز به لاړ نشي داخل به نشي جنت ته الا من کان هودا مګر هغه څوک چې یهودي وي دا به یهودو ویلي او نصارا یا نصراني وي چې دا به نصاراو ویلي خو الله رب العزت وایي تلک امانیهم دا د دوی هغه تړل شوي آرزوګانې او هیلې دي چې بېمفهومه دي حقیقت نه لري نو قلت ورته ووایه ای پیغمبره هاتو برهانکم تاسو راوړئ د خپل دلیل او د خپل سند چې تاسو وایئ جنت ته به هغه څوک ځي چې هغه یهودي وي یا تاسو وایئ چې جنت ته به هغه څوک ځي چې هغه نصراني وي نو تاسو راوړئ د خپل برهان او سند ان کنتم صادقین که تاسو رښتیني یاست نو الله رب العزت وایي نه بلا من اسلم وجهه لله ولې نه ده من اسلم وجهه لله چا چې تابع که خپل مخ الله رب العزت ته او د دې تر څنګ وهو محسن هغه نیک کار کوونکی هم و نو فله اجره عند ربه نو هغه دپاره دی ثواب خپل رب سره ولا خوف علیهم او نه ویره شته په دوی باندې ولا هم یحزنون او نه به هغوی غمجن وي نو د الله په نزد باندې د نسلي مسلمان یهودي یا نصراني هیڅ قیمت نشته اصل څیز چې د هغه ایمان او صالح عمل دی هر هغه چا چې نیک عمل وکړه الله رب العزت احکامو ته منقاد شه او د دې تر څنګ د الله رب العزت اوامر او احکام ومنل هغه به جنت ته ځي او کومه نیک عملونه چې په دنیا کې کوي د هغې بدله به په آخرت کې مومي د یهودیت په نامه همدارنګه د عیسویت یا د نصرانیت په نامه باندې څوک جنت ته نشي تللی نو که یهود و که نصارا و دواړو د خپل د دین اصل حقیقت ایر کړی و او د مذهب په نوم یو قومیت جوړ کړی و او هر یو به دعوه کوله چې موږ جنتي یو او څومره نور قومونه چې په دنیا کې دي هغه ټول جهنمیان دي هغه جنتي نه دي نو الله رب العزت د دې په خبرو باندې رد وکړ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب وقالت اليهود یهود وایي لیست النصارى على شیء چې مذهب د نصاراو په هیڅ بنیاد باندې قایم نه دی یعنی د سره د دوی هغه مذهب غلط دی یهودو به دا خبره کوله وقالت النصارى او ویل به نصاراو او وایي نصارا چې لیست اليهود على شیء مذهب د یهودو په هیڅ بنیاد باندې قایم نه دی یعنی د سره د یهودو مذهب غلط دی وهم یتلون الکتاب باوجود د دې چې دوی ټول ولي د الله کتاب کذلک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم کذلک همدارنګې قال الذین ویلي و هغه خلکو لا یعلمون چې هغه جاهلان دي
چې هغوی نه پوهېدل مثل قولهم د دوی قول په شان باندې یعنې د هغو خبره د دې خبرې په شان فالله یحکم بینهم یوم القیامه اوس به الله حکم کوي د دوی په منځ کې د قیامت په ورځ فیما کانو یختلفون په کومه خبره کې چې هغوی جګړه کوله او اختلاف یې کوه چې نه یهود په کوم دین باندې دي نه د دیو مذهب حق دی او نه نصاره و نو د الله محکمه او د الله حکم دا دی چې ټول به جهنم تللی دي وهم یتلون الکتاب دوی دا خبرې کوي باوجود د دې چې دوی ټول ولي کتاب کذلک قال الذین همدارنګه ویلي و هغه کسانو لا یعلمون چې هغوی هم نه پوهېدل مثل قولهم د دوی قول په شان باندې یعنې د دوی خبرې په شان باندې هغوی هم دا خبره کړې وه نو الله به حکم کوي د دوی تر منځ د قیامت په ورځ په کومه خبره کې چې دوی جګړه کوله او اختلاف یې کوه چې الله رب العزت به دا ټول جهنم ته لیږي نه به د دیو خبره حق وي او نه به د هغو خبره حق وي ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم په دې دوه آیتونو کې د دوه اهمو مسئلو بیان الله رب العزت کړی اولنی آیت د یو خاصې واقعې متعلق نازل شوی ها واقع دا وه چې د اسلام د زمانې نه مخکې چې کله یهودیانو حضرت یحیی علیه الصلاة وسلام قتل کړ نو د روم نصاراو د هغوی نه د بدلې اخیستلو دپاره د عراق یو مجوسي پادشاه سره یو ځای شول او د خپل پادشاه تیتوس په مشري کې د شام په بني اسرائیلو او یهودو باندې حمله وکړه هغوی یې قتل کړل او د تورات نسخې ټولې وسوځولې په بیت المقدس کې ګندګي او خنزیر واچوه او د هغې یعنې د بیت المقدس آبادي ورانه کړه د بني اسرائیلو قوت او د بني اسرائیلو دبدبه یې بلکل ختمه کړه د نبی علیه الصلاة وسلام تر زمانې پورې بیت المقدس همدغسې وران پروت و د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په زمانه کې چې کله شام او عراق فتح شول نو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په حکم باندې د بیت المقدس دوباره تعمیر وشه ډېرې زمانې پورې په شام او بیت المقدس باندې د مسلمانانو قبضه وه څه موده پس بیا بیت المقدس د مسلمانانو د قبضې نه ووته او تقریبا 100 کاله په هغه باندې د عیسویانو قبضه وه تر دې چې سلطان صلاح الدین ایوبي بیا بیت المقدس فتح کړ نو د روم نصاراو په ډیره بې ادبي سره تورات وسوځوه او بیت المقدس یې وران که او د هغه بې حرمتي یې وکړه نو الله رب العزت دا آیت نازل کړ دا قول د مفسر قرآن حضرت عبدالله ابن عباس قول دی او حضرت ابن زید او نورو مفسرینو د دې آیت شان نزول دا بیان کړی چې کله د مکې مشرکانو نبی علیه الصلاة وسلام د حدیبیې د واقعې په وخت مسجد حرام ته د داخلېدو او د طواف کولو نه منع که نو دا آیت نازل شه علامه ابن جریر ړومبي روایت ته او ابن کثیر دویم روایت ته ترجیح ورکړې ده نو که هغه نصارا ول هغوی بیت المقدس وران که او که مشرکین و د رسول الله صلی الله علیه وسلم مانع وګرځېدل چې هغه لاړ شي حرم ته او د الله نوم پکې یاد کړي نو الله فرمایي ومن ازلمو ممن منع مساجد الله د هغه نه لوی ظالم څوک دی چا چې منع کړو د الله په جماعتونو کې ان یذکر فیها اسمه چې یاد شي او واخیستلی شي هلته د الله نوم وسعا فی خرابها او کوشش یې وکړ د هغه په ورانولو کې اولئک ما کان لهم دوی لره ما کان لهم مناسب نه ده ان یدخلوها چې داخل شي د الله کور ته الا خائفین مگر ویریدونکي یعنې دوی ته مناسب نه وه مگر دا چې دوی داخل شوي ډیر په تضرع او عاجزي سره دوی ته حق د دې نه و چې جومات وران کړي او هغه پلید کړي لهم فی الدنیا خزیم د دوی لپاره ده په دنیا کې ذلت ولهم فی الآخرة عذاب عظیم او دوی نو الله رب العزت فرمای ومن ازلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه وسعى فی خرابها د هغه نه لوی ظالم څوک دی چا چې منع کړو د الله په جوماتونو کې چې واخیستلی شي هلته د الله نوم وسعا فی خرابها او کوشش یې وکړه د هغه په ورانولو کې اولئک ما کان لهم
دوی لره مناسب نه ده ان یدخلوها چې دوی داخل شي هغې ته الا خائفین مګر ویریدونکي تواضع کوونکي او دوی جومات ورانوي لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرة عذاب عظیم دوی لپاره په دنیا کې ذلت دی او دوی لپاره په آخرت کې لوی عذاب دی ولله المشرق والمغرب او هم د الله لپاره مشرق او مغرب دی فاینما تولوا نو کوم طرف ته چې تاسو مخ کړئ فثم وجه الله همغلته الله متوجه دی ان الله واسع علیم بشک الله بې انتها بخشش کوونکی په هر څه خبردار ذات دی دا په هغه وخت کې چې الله رب العزت حکم وکړه چې تاسو بیت المقدس طرف نه مخ واړوئ کعبې طرف ته وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون ځینې یهودیانو به حضرت عزیر علیه الصلاة والسلام ته د خدای زوی ویل او نصاراو به حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام ته او د عربو مشرکانو به ملائکو ته د خدای لورګانې ویلې څنګه چې په مختلفو آیتونو کې الله رب العزت د دې اقوالو خبر ورکړی دی نو الله رب العزت د دې قول بدی او باطلوالی بیانوي نو فرمایي وقالو اتخذ الله ولدا او وایي چې الله لره اولاد دی وقالو دوی وایي چې اتخذ الله ولدا الله نیولی دی ولد سبحانه الله رب العزت لره پاکي ده د دې ټولو خبرو نه بل له ما فی السماوات والارض بلکې الله دپاره دی کوم څه چې په آسمانونو کې دي او په ځمکې کې دي کل له قانتون او ټول د الله رب العزت لپاره تابعدار دي بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون الله رب العزت چې دی پیدا کوونکی دی نوی پیدا کوونکی دی د آسمان او ځمکې او چې کله حکم کوي د څه کار فانما یقول له کن فیکون نو الله ورته وایي چې ته شه نو هغه په مغصات باندې کیږي د ځمکو او د آسمانونو ملکیت الله لره دی الله پیدا کوونکی د ځمکې او د آسمانونو دی چې کله فیصله د یو کار وکړي نو الله ورته ووایه چې ته وشه هغه کیږي الله کله ولا ته ضرورت لري الله رب العزت کوم مددگار ته کوم کمک کوونکي ته اصلا ضرورت نه لري وقال الذین لا یعلمون او وایي هغه خلک کوم چې په هیڅ نه پوهیږي لولا یکلمنا الله ولې خبرې نه کوي زموږ سره الله او تأتینا آیه یا ولې نه راځي موږ ته څه آیات نو الله وایي کذلک قال الذین من قبلهم همدارنګې ویلي وه هغه خلکو چې کوم د دوی نه مخکې ول مثل قولهم د دوی په شان خبرې لکه څنګه چې دوی اوس کوي همدارنګه مخکې د یهودو چې د موسی علیه الصلاة والسلام په زمانه کې ول هغوی هم موسی علیه السلام ته دا خبره کړې وه چې الله ولې موږ سره خبرې نه کوي الله وایي چې تشابهت قلوبهم یو شان دي زړونه د دوی قد بینا الآیات بېشکه موږ بیان کړه نښې او نښانې لقوم یوقنون د هغه خلکو لپاره چې هغوی یقین لري انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تسلي لپاره الله وایي چې موږ ته لیږلی په حق سره بشیرا زیری ورکوونکی ونذیرا او ویرونکی ولا تسأل او پوښتنه نه کیږي ستانه عن اصحاب الجحیم د دوزخ د خاوندانو نه چونکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رحمت للعالمین شان او تقاضا دا وه چې د هغوی زړه به د دوی جهالت او عناد په وجه تنګېده او د هغوی د ایمان د نه راوړلو هیڅ صورت په ذهن کې نه راتله په دې وجه به رسول الله غمجن کېده نو الله رب العزت د رسول الله د تسلي لپاره فرمایي چې انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا بېشکه موږ ته لیږلی په حق سره هم زیری ورکوونکی او هم ویرونکی ولا تسأل عن اصحاب الجحیم او تا نه سوال نه کیږي د صاحبانو د جهنم نه نو هیڅکله د دوی په عدم ایمان باندې ته خفه کیږه مه اوس به راشو قدرمنو اوریدونکو لفظي ترجمه د سرنه واورو یا ایها الذین آمنو ای ایمان والو یعنی هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړی لا تقولو رعنا مو وایئ لفظ د رعنا وقولو انظرنا ووایئ انظرنا واسمعو او واورئ په قبولیت سره وللکافرین عذاب علیم او کافرانو دپاره دی دردناک عذاب ما یود الذین کفروا نه غواړي هغه کسان چې کافران شوي من اهل الکتاب د اهل کتابونه ولا المشرکین او نه د مشرکانو نه ان ینزل علیکم من خیر چې نازل کړی شي په تاسو باندې څه خیر من ربکم د طرف د رب د ستاسو نه
والله یختص برحمته من یشاء، او الله تعالی خاص کوي په خپل رحمت سره څوک چې وغواړي، یعنی چا لره چې وغواړي. والله ذو الفضل العظیم، او الله رب العزت چې دی خاوند لوی فضل دی. ما ننسخ من آیت او ننسها، هغه څه چې موږ منسوخ کړو یو آیت او ننسها یا یې هیر کړو هغه څخه نه، نأتي بخیر منها، نو راوړو موږ غوره د هغې نه، او مثلها یا په شان د هغې. الم تعلم، آیا ته نه پوهیږې چې ان الله علی کل شیء قدیر، چې یقینا الله رب العزت په هر څه باندې قادر دی. الم تعلم، آیا ته نه پوهیږې چې ان الله له ملک السماوات والارض، چې یقینا خاص الله لره د پادشاهي د آسمانونو والارض او د ځمکو. وما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر، او نشته تاسو لره سوا د الله تعالی نه څوک دوست او نه مددگار. دا کلمه د الم تعلم خطاب د نبی علیه الصلاة والسلام ته، یا مراد ترېنه د ټول امت دی، یا خطاب دی هر هغه چا ته چې په هغه کې اهلیت د خطاب شته، نو خطاب هغه اعتراض کوونکي ته هم دی. ام تريدون ان تسألوا رسولکم، آیا غواړئ تاسو چې سوالونه وکړئ په طریقه د اعتراض سره رسولکم د خپل رسول نه، کما سئل موسی، لکه څنګه چې سوالونه کېدل د موسی علیه الصلاة والسلام نه من قبلو د دې نه مخکې. ومن یتبدل الکفر بالایمان، او چا چې واخیسته خوښې که کفر په بدل د ایمان کې، فقد ضل سواء السبیل، نو په تحقیق سره واوړېده د برابرې لارې نه، یا هغه ورک شه د نیغې لارې نه. ود کثیر من اهل الکتاب، غواړي زړونه د ډېرو اهل کتابو، لو یردونکم، چې واړئ تاسو من بعد ایمانکم، وروسته د ایمان ستاسو نه، کفارا، کفر ته یعنی کفر کوونکي، حسدا من عند انفسکم، په وجه د حسد چې پیدا شوی دی د نفسونو د دوی نه، من بعد ما تبین لهم الحق، وروسته د دې نه چې ښکاره شو دوی ته حق. فعفو، نو تاسو معافي کوئ، واصفحو، او بې پروا شئ د دوی نه، حتی یأتی الله بامره، تر دې پورې چې راوړي الله تعالی حکم خپل، یا راتګ وکړي الله په خپل حکم باندې. ان الله علی کل شیء قدیر، الله په هر څه باندې قادر او قدرت لرونکی دی. واقیموا الصلاة، او پابندي کوئ د خپل منځونو، وآتوا الزکاه، او ورکوئ زکات. وما تقدموا لانفسکم، او څه چې مخکې ولیږئ دپاره د فایدې د ځانونو ستاسو، من خیر، د څه نیک عمل او د خیر نه، تجدوه عند الله، هغه به بیا مومئ الله رب العزت څخه، یعنې د هغه بدله به الله څخه بیا مومئ. ان الله بما تعملون بصیر، یقینا الله په هغه عملونو چې تاسو یې کوئ لیدونکی دی. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا، دوی وایي هیچیرې به داخل نشي جنت ته مګر هغه څوک چې یهودي وي او نصارا یا نصراني وي. تلک امانیهم، دا آرزوګانې یعنې بې دلیله خبرې دي د دوی. قل هاتو برهانکم، ته ورته ووایه چې راوړئ د خپل یقیني دلیل راوړئ. ان کنتم صادقین، که تاسو رښتیني یاستئ په دې خبره کې. بلا، بلکې من اسلمه، چا چې تابع که وجهه، د خپل مخ، لله الله ته، وهو محسن، او دا ښه عمل کوونکی و، فله اجره، نو ده لره ده ثواب د دې عمل عند ربه، په نزد رب ده. ولا خوف علیهم، او نه به وي هیڅ هیره په دوی باندې، ولا هم یحزنون، او نه به دوی غمجن کیږي. وقالت اليهود، او وایي یهودیان، لیست النصارى على شیء، چې نه دي نصارا په هیڅ دین باندې، یعنی کمه د دین د دوی یا کمه مذهب د دوی چې دی هغه بې بنیاده دی، د سره غلط دی. وقالت النصارى، او وایي نصارا چې لیست اليهود على شیء، نه دي یهودیان په هیڅ دین باندې. وهم یتلون الکتاب، او دوی لولي کتاب. کذلک قال الذین لا یعلمون، دغسې ویل هغه کسانو چې نه پوهېدل، مثل قولهم په شان د وینا د دوی. الله یحکم بینهم، نو الله به فیصله وکړي په منځ د دوی کې، یوم القیامت، په ورځ د قیامت کې، فیما کانو فیه یختلفون، په هغه څه کې چې دوی په هغه کې اختلاف کوه، نو الله به فیصله وکړي. ومن ازلم، او څوک لوی ظالم دی، ممن منع مساجد الله، د هغه چا نه چې منع کوي مساجد الله، د کورونو مسجدونو د الله نه، ان یذکر فیها اسمه، دا چې یاد کړی شي په هغه کې د الله نوم، وسعا فی خرابها، او کوشش کوي په خرابولو د هغې کې. اولئک دغه کسان، ما کان لهم، نه ده لایق دوی لره ان یدخلوها، چې داخل شي دوی مسجد ته، الا خائفین، مګر یریدونکي. لهم فی الدنیا خزیان،
دوی لره ده په دنیا کې شرمندګي و ذلت ولهم فی الآخرة عذاب علیم او دوی لره ده په آخرت کې لوی عذاب. ولله المشرق والمغرب او خاص الله لره دی مشرق و مغرب. فاینما تولوا نو پس کوم طرف ته چې ګرځوئ مخ خپل فسم وجه الله نو هلته مخ د الله دی. ان الله واسع علیم یقینا الله تعالی فراخ فضل والا او پوه دی په هر څه باندې. وقالوا اتخذ الله ولدا دوی وایي چې نیولی دی الله تعالی زوی یعنی نازولی. سبحانه نه پاکي ده الله ته. بل له ما فی السماوات والارض بلکې هغه لره اختیار دی د هغه څه چې په آسمانونو او په ځمکه کې دي. کل له قانتون او دا ټول الله ته تابعدار دي. بدیع السماوات والارض نوی او نااشنا پیدا کوونکی د آسمانونو او د ځمکې. و اذا قضا امرا او چې کله اراده وکړي د یو کار فانما یقول له کن فیکون نو یقینا الله ورته وایي چې ته شه نو هغه وشي. وقال الذين لا يعلمون او وای هغه کسان چې نه پوهیږي لولا یکلمنا الله ولې خبرې نه کوي زموږ سره الله تعالی او تأتینا آیه یا ولې نه راځي موږ ته نښه په رسالت. کذلک قال الذین من قبلهم دغسې ویل هغه کسانو چې مخکې د دوی نه ول مثل قولهم په شان د وینا د دوی تشابهت قلوبهم یو شان دي زړونه د دوی. قد بینا الآیات یقینا ښکاره کړي دي موږ ډېرې نښې دپاره د هغه قوم چې یقین کوي. د قوم یوقنون د هغه قوم لپاره چې یقین کوي. انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا یقینا لیږلی موږ ته دپاره د حق بیان کولو یا ته موږ لیږلی په حق سره بشیرا زیره ورکوونکی و نذیرا ویرونکی. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم پوښتنه کیدی نشي ستانه په باره د صاحبانو د جهنم. نو قدرمنو اوریدونکو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې